چې د الله رسول فرمایي په دې کې یو ساعت دی چې دا مسلمانان پکې څو غواړي الله یې قبلوي. د جمعې ورځې له الله داسې وخت ورکړی دی. یو د الله رسول فرمایي چې دا مستجاب وخت چې دی مستجاب چې کې دعا نه رد کیږي. هي ما بین یجلس الامام الى ان تقضى الصلاه. دا مسلم شریف حدیث دی چې کله امام خطبه ته ودرېږي او سو پورې مونځ نه ختم شوی بس دا مستجاب وخت دی چې څه پکې غواړي الله یې درکوي. جنت غواړي، رحمت غواړي، برکت غواړي، علم غواړي، عزت غواړي، څه چې د الله نه غواړي الله رب العالمین په دعاګانې قبلوي. د چا دعا پکې نه رد کیږي. نو دا صحیح حدیث ته په مسلم شریف کې د ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت دی چې دا وخت دی د الله نبی فرمایي چې کله امام خطبه ته پاسي تر مونځ ختمېدو پورې مستجاب وخت دی. او دویم د الله نبی فرمایي وی جمعې له الله رب العالمین 12 ساعتونه ورکړي دي 12 او په دې کې یو ساعت دی چې سړی پکې څه د الله نه وغواړي مګر الله یې ورکوي. او بیا وفرمایل فلتمسوا آخر ساعة بعد العصر. د مازدیګر نه وروستو د ماښامه پورې ټیمو وی داغه مستجاب وخت دی چې الله دې خلکو له ورکړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله یې وخت مقرر کړی دی او ډېر لږ دی په دې ټوله ورځ کې چې څوک پکې څه د الله نه وغواړي الله یې نه رد کوي. نو وی دا د مازدیګر نه واله د ماښامه پورې وخت دی. سعید ابن جبیر رحمه الله او نور د ډېر ائمه تېر شوي دي چې د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمونځ به وشو بیا بناسو چا څه به خبرې نه کولې، څه به خوړل نه، څه به څکل نه، د ماښامه پورې به سورت کهف او دعاګانې او تلاوتونه کول چې دا وخت نه عبس لاړ نه شي.